حمید کرزي غیرت وکړ او پاکستان ته یې ځواب ورکړ. دا چې پاکستانیانو څه ویلي او کرزي څه ځواب ورکړی دا په دې ویډیو کې را سره وګورئ. سلام، ستړي نشئ، وخت مو په خیر. پاکستان چې په سیمه کې د ترهګرو ځاله بلل کیږي او تل سیمه کې ستونزې جوړې کړي، خو بیا پړه په ډیره بې شرمانه ډول په افغانستان وراچولې او په دې توګه یې خپلې ګټې خوندي کړي. تازه یې صدراعظم شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو 78مې کلنۍ غونډې ته ویلي چې هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. د په افغانستان کې لویې ترهګرې ډلې داعش، پاکستاني طالبان، GTP، القاعده، ETM او AMU یادې کړې دي. د افغانستان درنه بیا حمید کرزي د پاکستان د صدراعظم دې خبرو ته توند غبرګون ښودلی. د حمید کرزي په فیسبوک پاڼه په یو خبرپاڼه کې راغلي چې د شهباز شریف څرګندونې ناسمې او له واقعیته لرې دي. حمید کرزي ویلي د کلونو پیښو دا ښودلې او دا ترې ثابته شوې چې حقیقت کاملا برعکس دی. افغانستان د ترهګرو ډلو قرباني دی او د ترهګرو ډلو ځای له لسیزو راهیسې تر ننه پورې په پاکستان کې دی او د پاکستان حکومت تر مستقیم نظارت لاندې فعالیت کوي. طالبانو بیا په دې اړه واضح غبرګون نه دی ښودلی، خو همدې ته په اشاره یې ویلي چې د نړیوالو اندېښنې بې ځایه دي. افغانستان دوی امن کړی او دلته ښکاره کومه ډله فعالیت نه لري. دوی ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي افغانستان ناامن او بدنام وښيي. په هر حال تاسو د حامد کرزي، شهباز شریف او د طالبانو د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.